بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو ویل چې ریویو مطلب دوباره کتل. نو په دې کې له دې ځای نه تر دې ځای چې مونږ درس ویلې دا ټول هغه اپشنونه وو چې دوباره مونږ د یو فایل د کتلو لپاره استعمالوو. مثلا سپیلنګ ان ګرامر وو چې کله مونږ تاسو راپور وي هر څه یا ډاکومنټ وي چې دم جوړ کړی وي د دې لپاره چې دوباره یې وګورو. سپیلنګ او ګرامر مو اول پکې کتلو، بعضې نور اپشنونه وو. نو اوس راځو ټریک چینجز ته. ټریک چینجز هم د دوباره کتلو لپاره استعمالیږي. ټریک چینجز څه وخت مونږ استعمالوو؟ کله چې مونږ تاسو یو فایل ولرو یا دا راپور چې ما مثلا جوړ کړی ده، دا یو راپور به مونږ تاسو جوړ کړی. کله چې دا بل چاته ورکوو چې هغه هم چک کړي، مثلا زمونږ رئیس وي مثلا یا زمونږ لاندې چې کوم کس کار کوي هغو ته مو ورکړی وي چې دا یې ورې دوباره چک کړي. نو کله چې هغه چک کوي کیدای شي بعضو ځایو کې مونږ تاسې اشتباهات کړي وي، کیدای شي بعضې شیان هم کم لیکلي وي، کیدای شي بعضې شیان هم زیات لیکلي وي. نو دا فایل مونږ دته ورکوو چې دا فایل وګوره، کوم شی کې پکې اضافه او کم یې که کم اضافه یې کړه. نو کله چې دی دا فایل جوړوي بیرته یې مونږ ته راکوي، نو مونږ تاسو ته به څنګه معلومیږي چې په کوم ځای کې تغییرات راغلي؟ امکان لري فایل ډېر زیات وي، 50 صفحې وي، 100 صفحې وي که نه، د بعضو ځایو کې تغییرات راوستی وي. مثلا اوس دغه ځای کې دا شی د ډیلیټ کړی وي، بعضو ځایو کې اضافه کړی وي. نو مونږ تاسې چې ګورو مونږ ته به څه معلومیږي چې کوم ځای کې څه شی اضافه شوي، څه شی کم شوي، بالخصوص کوم تغییرات راغلي هغه تغییرات به مونږ ته څنګه معلومیږي. د هغه لپاره مونږ تاسې له ټریک چینجز نه استفاده کوو. نو کله چې مونږ تاسې یو فایل چاته ورکوو نو هغه به ټریک چینجز آن کوي. ګوره دلته ټریک چینجز فقط دا به کلیک. کله چې دا کلیک ګوره دې علامه داسې ګرې کلر کې کېږي، د دې مطلب چې اوس ټریک چینجز فعاله دي. کله چې ټریک چینجز فعاله شو بیا چې څوک نوی خط لیکي دغه څنګه وګورئ سره علامه ورسره اضافه کېږي. اوس چې هر څومره خط لیکي سره علامه ورسره اضافه کېږي. که چیرې کوم ځای کې کوم شی ډیلیټوي، اوس مثلا دا جمله ډیلیټوي، ګوره دغه ځای کې هم یو علامه پیدا کېږي، دې مطلب چې دلته هم څه تغییر راغلی ده. بیا مونږ تاسې دلته سمپل مارکپ بعضې اپشنونه لرو. که چیرته آل مارکپ کلیک کړو نو بیا به یې ډېر ښه راته وښیي. کوم خط چې اضافه شوی په سره خط کې به لیکلی وي، کوم خط چې ډیلیټ شوی وي لیکه به پرې کش شوي چې مطلب دغه ډیلیټ شوی او دغه اضافه شوی ده. که چیرته مونږ مثلا فاونټ کې تغییرات راولو، زه دا جمله سلیکټومه، فاونټ سایز یې ورته بدلوم، مثلا فاونټ سایز مې ورته بدل کړو، بولډ مې کړو. نو ګوره دا به دلته کمنټ کې ولیکل شي چې د فاونټ څو ته بدل شوی ده، 100 ته، او بولډ شوی هم ده. نو هر تغییر چې بیا راځي معلومیږي به. که چیرته خط اضافه شوی وو دغسې به وي، که ډیلیټ شوی وو داسې، که فارمټ کې تغییر راغلی وو دلته به کمنټ کې ښکاره کېږي. نو چې مونږ چاته فایل ورکړی چې کله هغه تغییرات راوستل مونږ ته یې بیرته ولیږو نو مونږ تاسو ته به معلومیږي چې دغه تغییرات راغلي دي. نو اوس دا تغییرات مونږ یو وارې بیا ګورو چې آیا دا تغییرات چې راغلي په ځای دي که نه. مثلا دا خط د ډیلیټ کړی باید ډیلیټ شي که نه شي ډیلیټ، یا مثلا دا خط اضافه شوی باید اضافه شي که نه شي اضافه. د دې لپاره مونږ تاسې په ریویو کې بیا اکسپټ او ریجیکټ لرو چې اکسپټ کوي که یې ریجیکټ کوي. دا اکسپټ ده او دا ریجیکټ ده. مثلا دا تغییرات راغلي، آیا دا تغییرات ستا قبول دي که نه؟ که چیرې زمونږ قبول یې اکسپټ کلیک کوو، او کوم چیرې قبول نه وي ریجیکټ کلیک کوو. که اکسپټ کلیک کوو دا تغییرات دلته پاتې کېږي، او که ریجیکټ کلیک کوو دا تغییرات له منځه ځي. نو اوس ګوره زه اکسپټ کلیک کوم. دلته مونږ تاسې بعضې اپشنونه لرو چې اول ده اکسپټ اینډ موو ټو نیکسټ، مطلب دا کوم تغییر چې اول مثلا دې تغییر کې ما کرسر یې ښیي چې دا قبول که او بل ته لاړ شه، نو هغه به قبول شي بل ته به لاړ شي. دا خط ډیلیټ شوی وو ډیلیټ شو، یعنی مونږ قبول. اوس راغی دې ته چې آیا دا ستا قبول ده که نه. که د دا هم قبول اکسپټ اینډ موو ټو نیکسټ، دا مې هم قبول ده بل تغییر ته لاړ شه. که چیرته اکسپټ دس چینج کلیک کړو نو دا چینجز به قبول شي او بل ته به نه ځي، په دې کې به بل ته ځي، په دې کې به بل ته نه ځي. اکسپټ آل چینجز، ټول تغییرات چې څومره تغییرات راغلي ټول زمونږ قبول دي. نو که چیرته زه اکسپټ آل چینجز کلیک کوم، څه تغییرات چې راغلي، چې پکې اضافه شوي، چې پکې ډیلیټ شوي، فاونټ تغییر شوی، ټول شیان به په مغه حالت باندې پاتې شي او تغییرات به اکسپټ شي. او بل اکسپټ آل چینجز اینډ سټاپ ټریکینګ، تغییرات مو قبول دي او ټریکینګ هم سټاپ کا. یعنی ګوره مونږ چې دا اپشن کلیک کو تغییرات قبول شو خو ټریکینګ اوس هم آن ده، که مطلب زه کوم ځای بیا ډیلیټوم ګوره بیا به خط پرې کش کېږي. خو که چیرته مونږ دلته دا یو کلیک کو ټریکینګ اکسپټ کېږي او دلته دا وینې هغه شو ډیسیبل شو بیرته، یعنی اوس که تغییرات راولمه تغییرات به نه ښکاري. او که چیرته زه ټریک چینجز بیرته کلیک کړم اوس تغییرات راولمه، مثلا دا ځای مې بیا ډیلیټ کو، دلته مې بیا خط اضافه کو. نو اوس زه غواړم چې دا تغییرات له منځه لاړ شي، قبول مې نه دي. مثلا دا خط د ډیلیټ کړی ته زه باید نه وای ډیلیټ شوی، دا باید پاتې وای.
نو بیا زه ریجیکټ کلیک کوم. ګوره ریجیکټ کې هماغه آپشنونه دي کوم چې په اکسپټ کې و، صرف دلته به کینسل کیږي. اکسپټ کې مقابلول په دې کې کینسلوو. ریجیکټ اینڈ موو ټو نیکسټ دا تغییر ریجیکټ کا او بل ته لاړ شه. او که ریجیکټ دس چینج کلیک کوم یو چې کرسر یې کوي ریجیکټ دس چینج دا چینج ریجیکټ کا. ریجیکټ آل چینجز ټول چینجز ریجیکټ کا او سټاپ ټریکینګ ریجیکټ هم کا او ټریکینګ هم سټاپ کا. نو چې کله زه دا کلیک کوم کوم تغیرات چې راغلي هغه تغیرات به بیرته ایسته شي له منځه به لاړ شي او ټریکینګ به هم سټاپ شي. یعنې که زه خط لیکم بیرته به نارمل لیکل کېږي. دې شي ته ټریکینګ وایي، ټریک چینجز. که چیرې موږ ټریک چینجز کلیک کړی وي اوس یو څوک تغیرات راولي، تغیرات خو معلومیږي. که چیرې ټریک چینجز ایسته شي مثلا دومره تغیرات راغله نور ټریک چینجز د بیرته ایسته کړو. اوس که څه شی لیکې اوس خو نه معلومیږي نو بیا به موږ تاسو څنګه پوهېږو چې په کوم ځای کې تغییر راغلی ده. نو که موږ تاسو وایو چې څوک ټریک چینجز ایسته نشي کړی په هغه صورت کې بیا دا یو کلیک کوو. ټریک چینجز چې موږ کله کلیک کړي وي ټریک چینجز بیا لاک کوو یې هم پاسورډ ورکوو. اوس مثلا زه دې ته پاسورډ ورکوم یو. اوس دا ټریک چینجز څوک نشي ایسته کولی. ګوره دا آپشن اوس کار نه کوي. اوس که هر شی لیکي خامخا به موږ ته معلومیږي، که ډیلیټوي که خط اضافه کوي موږ ته به حتما معلومیږي. بیا د دې لپاره چې اکسپټ ریجیکټ وکړو موږ تاسو به بیرته دا لاک ایسته کوو. ګوره اکسپټ ریجیکټ هم نه کیږي، ټریک چینجز هم نشي ایسته کولی تر څو پورې چې موږ بیرته لاک ایسته نه کړو، پاسورډ بیرته ورکړو، اوکې کړو، دا به بیرته فعاله شي. اکسپټ او ریجیکټ به هم بیرته فعاله شي. نو بیا کوم ریجیکټول او کوم اکسپټول. دا نیکسټ پریویس دی. که غواړئ چې له یوه تغییر نه بل تغییر ته لاړ شي کرسر دې کې وي کلیک یې کوي نه دې تغییر ته به راشي. دا کلیک کې بیرته به بل تغییر ته، که له یوه تغییر نه بل تغییر ته تلئ له دې ځای نه هم تلای شئ. او دا شو اکسپټ او ریجیکټ. فعلا به زه ریجیکټ هم کړم، ټریکینګ به هم سټاپ. پوه شوئ په ټریک چینجز باندې؟ سوال خو به نه لرئ. مخته ځو. بل پکې لرو کمپیر. کمپیر مطلب مقایسه کول. کله که موږ غواړو چې دوه فایله مقایسه کړو نو په هغه صورت کې موږ کمپیر مثلا موږ دا راپور جوړ کړی ملګري ته ورکړی چې هغه یې وګوري، هغه وکتل بعضې تغیرات یې پکې راوستل، ټریک چینجز یې هم نه ده کلیک کړی، بیرته یې موږ ته راکړو. نو اوس به موږ څه پوهېږو چې تغیرات کوم کوم ځایو کې راغلي دي. نو بیا هم موږ تاسې کوم آپشن لرو؟ کمپیر لرو چې سره مقایسه یې کړو تر څو موږ ته تغیرات معلوم شي چې کوم کوم تغیرات راغلي دي. نو کمپیر مطلب مقایسه کول. مثلا دا یو فایل ده، دا به زه سیو کړم. فعلا به په ډیسکټاپ سیو کړم د بریاوان په نوم. دا فایل مونږ ملګري ته ورکړو. ملګري بعضې تغیرات پکې راوستل. مثلا دلته یې خط اضافه کړو، رنګ به یې مور بدل کړو چې ښکاره شي مونږ ته. دغه خط یې ډیلیټ کړو، دا خط یې ډیلیټ کړو. دا خط ډیلیټ شو. دا فایل به سیو اس کړو چې په دویم نوم سیو شي. دا به بریا 2. دا هغه فایل ده چې موږ ملګري ته ورکړی، تغیرات یې پکې راوستي، دلته یې دا خط اضافه کړی او دلته چې هغه خط لیکلی و هغه یې ډیلیټ کړی ده. نو زه به بیرته لاړ شم، دا بریا 1 به خلاص کړم، دا فایل به خلاص کړم، بریا 2 به بیخي بند کړم. دا ما دا فایل خلاص کړو. اوس زه دا فایل هغه بریا 2 سره چې کوم موږ ملګري ته ورکړی و له هغه سره مقایسه کوم. نو په دې صورت کې به موږ راشو، دلته به کمپیر کلیک کوو. کمپیر. اوس ګوره اوریجنل ډاکومنټ. اوریجنل ډاکومنټ چې موږ تاسو سره اول و د څه په نوم ده؟ بریا 1. نو زه ورته وایم چې بریا 1. که چېرته نه شوی دې پیدا کولی براوز کلیک کړه، بریا 1. او بل ریوایز ډاکومنټ چې دویم ورکتل شوی ده، تغیرات پکې راغلي دي، هغه کوم یو ده؟ د دې ځای نه به یې ورته وښیي چې بریا 2. اوس یې فقط اوکې کړه. دلته بعضې نور اپشنونه هم لري، اوکې که. اوس به ګوره دلته تاسو دواړه ښکاره شي. ګوره دغه ځای کې دا خط ډیلیټ شوی او که لاندې راشو دغه ځای کې دا خط اضافه شوی. نو ګوره دې ته مقایسه وایي چې موږ ته یې ښیي چې مخکې دا رقم و او اوس دا رقم ده. دې ته کمپیر وایي. که کله مو غوښتل چې دوه ډاکومنټه کمپیر کوئ نو په هغه صورت کې به کمپیر کوئ. اوس کولی شئ که دا تغیرات مو اکسپټ او ریجیکټ کول هم کولی شئ چې دا تغیرات چې ده راوستي دي کولی چې دلته دې پاتې شي، په هغه لپاره موږ اکسپټ کلیک کوو. او کولی چې نه بیرته دې له منځه لاړ شي، په هغه صورت کې بیا موږ تاسې ریجیکټ کلیک کوو. زه به یې ریجیکټ کړم چې بیرته له منځه لاړ شي. دا زموږ هغه شو، کمپیر شو. بل د کمباین. که چېرته موږ تاسې دوه فایله سره یو ځای کول، د دې لپاره بیا موږ تاسې کمباین استفاده کوو. مثلا موږ یو ډاکومنټ لرو، زه به د بریا 1 بیرته خلاص کړم. مثلا د یو موضوع په هکله موږ راپور لیکو. دونه راپور موږ تاسې لیکلی ده
له دې نه وروسته مې یو بل ملګري لیکلی ده. اوس زه غواړم چې هغه هم دلته راشي چې ټول په یوه ځای کې یو ځای شي. مثلا دومره ما لیکلی ده تر دې ځای پورې، نور زمونږ بل ملګري لیکلی ده. اوس هغه موږ ته راکړو، اوس هغه دا دې فایل کې ده، هغه بل فایل کې ده. نو زه غواړم چې هغه هم راواخلم دلته یې ور واچوم. په هغه صورت کې به موږ تاسې بیا کمباین کلیک کوو. کمباین دلته به اوریجنل ډاکومنټ ور وکړئ چې کوم ډاکومنټ ته ور اضافه کړه، دته کوم یو ور سره کمباین کړه، له دې ځای نه به بل فایل ورکړئ. فعلا به زه بېرته همدا کلیک کوم چې د دواړو ختم یو شی ده، دومره فرق هم نه کوي. نو مرج به یې کړم چې دواړه سره یو ځای شي. ګوره صرف دغه خط پکې اضافه ونو، صرف دغه شی به دلته راشي، که دې پکې غوښتل اکسپټ یې کړه، که دې نه پکې غوښتل ریجکټ یې کړه. نو دې ته وایي کمباین. که چېرته غواړئ چې دوه فایله سره یو ځای کړي، په هغه صورت کې به بیا کمباین کلیک کوئ. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ پروټیکټ به پرېږدو سبا ته، لاړ به شو عملي کار ته. په دې کې سوال لرئ؟ پوه شوئ پې؟